سلامونه مینه د ایسي لیدونکو ستړي مه سئ دا چې په ایمرجنګ ایشیا کپ په سیالۍ جریان لري. افغان لوبډلې وکولی شوی چې نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړي. په خپل ګروپ کې مو لومړۍ دوه لوبې وګټلې، متاسفانه وروستۍ لوبه هم هانګ لوبډلې ته له لاسه ورکړه. د لوبډلې په کارکردګۍ، د لوبغاړو په وړتیاوو، د دې ترڅنګ هغه د دوی په لوبډله کې په ښو کارکردګیو باندې د همدې ابدالیانو لوبډلې د توپوهنې روزونکی رئیس احمدزی صاحب شتون راسره لري. له ده سره غږیږو د ایمرجنګ ایشیا کپ په سیالیو، د دې ترڅنګ د افغان لوبډلې په لوبغاړو باندې. پښتو احمدزی صاحب ستړی مه شئ، ښه راغلاست درته وایم. سلامونه تاسو ته او د تاسو ټولو اوریدونکو لیدونکو ته او کارکونکو ته. کور مو د احمدزی صاحب چې وخت مو راکړ. راته ووایاست نن مو هانګ لوبډلې ته لوبه له لاسه ورکړه. علت یې څه ګڼئ؟ دا چې موږ په خپل ګروپ کې دوه قوي لوبډلې درلودې، هغوی مو مات کړل او زموږ اتلانو په لوبغاړي ښه وځلېدل. خو هانګ داسې لوبډله ده چې داسې موږ نه انګېرله او داسې هیله او توقع هم نه وه چې افغان لوبډله دې هانګ لوبډلې ته لوبه له لاسه ورکړي. تاسو علت څه ګڼئ؟ ولې مو نه شوی کولی چې نن لوبه وګټو؟ ټول نه مهم خو دغه ده چې هر کله هم چې څوک په یو ځای کې شکست خوري، تاوان کوي، خامخا یو خراب پلانینګ او یا بیا په خاصه توګه باندې په کرکټ کې هغه خراب لوب هلته وشي. غټ علت خو همدغه وي. او که تاسې کتلي هلته په دغه وکټ چې و، دا مشکل وکټ و او د ورځې یو دې نه مخکې موږ دوه میچونه د شپې ترخوانه کړي وو. دلته چې یو بال لږ سپین کېده، لږ سلو راته بال، هغه شاټونه چې د میدان یا میډ اف د پاسه سړی و یا ایکسترا کور د پاسه چې کوم ولګېدل، که فکر مو کړی د صدیق یو څو دانې ولګېدل، خو یو څو دانې بیرته بیا داسې صحیح هغه میډل نه شول چې هغه شپږیزو ته لاړ شي. خو په دغسې صورت کې بیا د بیټسمینانو ته موږ هر وخت همدغه خبره کوو چې هر وخت هغه رقم یو وکټ نه وي چې ته باید دلته لاړ شي، ته وګورې چې په دې وکټ باندې کوم شاټ لګېږي، کوم نه لګېږي. ته باید خپله دغه کنډیشن باید لږ اسس کړې، لږ ارزیابي کړې، لږ وګورې چې څه رقم دلته لوبې وکړم. ټول میچونه د 160، 180، 180 رنزونه دي، 200 رنزونه نه وي. کله نه کله داسې پیچ سره سړی مخامخ کېږي چې سوچ به کوي چې یاره په دغه باندې به ښه ټوټل به څو خپل بال سړی وګوري. نو زه فکر کوم هماغه یو صدیق څه نه څه لږ ځان ایجسټ کړي دغه نن ورځ کنډیشن سره، او نورو لوبغاړو چې څه رقم چې مخکې لوبه در سره کړې وه په مخکې میچونو کې، او په هماغه حساب باندې دوی لاړ. نو که لږ موږ کنډیشن اسیس کړی وای، نو د موږ ټارګټ دغه و چې 140 نه تر 150 رنزونه که موږ وکړو. او د موږ پریکړه هم دغه وه چې موږ باید اول بیټینګ وکړو، ځکه دوه دې نه مخکې موږ دوه ورې یو تیر میچ کې موږ چیز کړو. نو موږ خپل کمبینیشن ته کتل، خدای شته چې د شکست سوچ او فکر مو نه و، دومره غټې لوبډلې چې په ماتې کړې وې. خو بیا کله نه کله په کرکټ کې دغسې کېږي، شل اوریزه کرکټ ده، په داسې میچونو کې خامخا کله نه کله ډېر غټ ټیمونه چپه کېږي. احمدزی صاحب که وګورو د ایشیا کپ لوبو ته راسو د افغان لوبډلې توپوهنې اړخ ته د صدیق نه بغیر او علاوه داسې کوم لوبغاړی ډېر ښه نه ده ځلېدلی، خپل مسؤلیت یې داسې نه ده ادا کړی لکه څنګه چې په کار ده. که زموږ تاسې میډل آرډر ته راسې، درویش رسولي سي، کریم جنت سو، شهید الله کمال سو، ورپسې شرف الدین اشرف سو. په لومړۍ لوبه کې یوازې زبید اکبري وکولی شوی چې له صدیق اتل سره یو اوږده ملګرتیا وکړي، 500 یې ترسره کړه. دا په لوبډله باندې څومره بده اغېزه کوي او د ابدالیان لوبډلې لپاره څومره بد زیری دی؟ ښه خبره خو دغه ده چې صدیق سره کوم پام ده په دغه ټول ټورنمنټ کې ماشاءالله داسې لګیا ده چې ډېر ښه لګیا ده. یعنې که یو طرف د سوچ وکړي لکه تاسې چې نوم هغه یو زبید اکبري او یو دی ورسره چې لګیا دي، چې دغه دوه بیټینګ او د نورو لوبغاړو دپاره هم دغه یو فرصت ده راغلي دلته دغې دپاره دي چې خپل هغه صلاحیتونه دلته وښیي او دلته رنز وکړي، او دلته چې کله ضرورت وي دوی باید میچ وګټي، چې کله ضرورت وي دوی باید اوږده انینګزونه وکړي، چې کله ضرورت وي دوی باید ښې شپږیزې ووایي، که ځان یو وخت کې دوی هغه د شل اوریزو د کرکټ داویدار ځان ګڼي. نو دغه یو بهترین فرصت دی د دغو ټولو لوبغاړو لپاره. او بل اکثره په شل اوریزو کرکټ کې کله نه کله داسې کېږي چې یو فارم کې ښه خبره دغه ده چې اوس دی فارم کې ده، او نور لوبغاړي داسې نه دي چې هغوی صلاحیت نه لري د شل اوریزو د کرکټ یا هغوی ښه بیټینګ نشي کولی. خو د ما په فکر باندې دوی به نور په دغه روان مهم میچونو کې دوی باید لږ ذمهواري واخلي، په خاصه توګه باندې په دغه میډل آرډر کې دې ته موږ کیننو چې صدیق به موږ ته رنز کوي یا به زبیر اکبري به موږ ته سر کې رنز کوي، نور موږ به هماغه رځو او خپل شاټونه به وي. باید دوی ذمهواري واخلي او دوی باید داسې یو انینګز ترسره کړي چې د هغه د ځان لپاره او د افغانستان د ګټې لپاره ښه ثابت شي.
اما زموږ نیمه فایلوبه به یا له هند سره وي یا له پاکستان سره دا اوس دا کومه چې لوبه روانه ده دغه نه وروسته معلومیږي په کوم پلان او څه باید لوبه ترسره سي. اتلان باید څومره ښه وکولی سي چې هغه سچویشن هینډل کړي او ښه کارکردګي ترسره کړي. ظاهره خبره ده چې که تاسو وګورئ هر یو لوبې ته بیل پلان جوړیږي، نو موږ هم اوس منتظر یو چې کوم لوبډله به راوځي چې موږ به سره مخامخ کیږو. د موږ له خوا نه ورته پوره تیاری شوی ده او لوبغاړو هم دلته کافي میچونه دلته په دغه میدان باندې ترسره کړل، کافي تجربه اوس لکه هغه کې د ورځې میچونه کې د شپې میچونه کې اول بیټینګ کې د دویم یو دغه د بالرانو هم دغه د فیلډرانو ورسره، نو هر اړخ نه ورته تیار یو. بل اسانه او سمپل پلان دی موږ دغه د چې همدغه خبره موږ ورته کوو چې یاره څومره چې موږ ښه وکټ په دغه ځای کې موږ بولینګ کوو او څومره چې موږ لږ سوچ وکړو او څومره چې موږ په مخالف لوبډله باندې ډاټس وکړو د موږ ټیم ته پیدا ده او په بیټینګ کې د موږ دغه د کته څلوریزه او شپږیزه وینو یو رن ډیر ضروري ده. د موږ اول هم دغه پلان ده چې ورته ویلي مې دي چې هر کله هم دا خاص کر دغه په بیټینګ کې ما ورته ویلي چې هر کله موږ 15 نه کم ډاټس ولوبول، یعنی په 15 بالونه کم بالو باندې رنځونه کړو په هغه میچ کې موږ یو سلو شپېتونه 19 پورې رنځونه کوو. خو که هر کله هم موږ په منځ کې د موږ ډاټس زیات شول نو بیا به موږ باندې پریشر راځي، بیا به میډل اورډر باندې پریشر راځي او به خامخا راځي خپل هیټینګ بګي. مطلب می دغه دا چې موږ څلوریزه او شپږیزه سره د یو رنز د اهمیت ورګو نو موږ ان شاء الله بیټینګ کوو، بیټینګ دا او کوشش مو دغه چې یو سلو شپېتونه د یو سلو اتیا پورې رنځونه وکړو. نو دلته یو پوښتنه پیدا کیږي زموږ لوبډله کې تر ډیره چې لیدل کیږي هغه د سټرایک روټیشن او بیک ټو بیک وکټ دي. یعنی موږ چې کله زموږ توپوهنه تر سره کوي تر ډیره هغه سټرایک روټیشن ډیر شتون نه لري، یعنی ډیر ډاټ بالونه راځي. د دې ترڅنګ وکټ چېرته لومړی یا دوهمه وکټ لویږي دغسې ورو موږ ژر وکټ له لاسه ورکوو. علت یې څه کیدای شي او تاسو څومره په دې برخه کې کار کړی تر څو راتلونکي لوبه او راتلونکي ایونټونو ته لوبغاړي لا جوړ سي؟ کاش چې اوس د تاسې څوک یو نمایندل موجود وي چې موږ هغه میټینګونه یې کتلی دلته یا چې موږ دوی ته په ویلین کې چې موږ کوم چارت ورته جوړو هلته چې ورته لیکل کوو هغه که په بیټینګ کې هغه په بالینګ کې او هغه که په فیلډینګ کې هلته موږ دوی ته تقریبا په بیټینګ کې مو اتلس خبرې کوو، دوی نه هم پوښتنه مو کوو چې تاسې په دغه کې څه نظر ده چې ټول سره اګري شو بس بیرته بیا یو بورډ باندې لیکل سره وکړو چې موږ باید کنډیشن باید موږ اساس کوو که موږ په لومړي شپږ اورو کې د موږ رنز نه کیږي نو کوم که سنگل نه کیږي موږ باید باونډریانې زیاتې شپږو کې د بدغه کنډیشن کې 40 نه تر 15 پر رنزونه باید کو شپږ نه تر 14 15 پورې باید موږ د باونډري سره موږ باید یو رنز باید موږ زیات کو اخري 15 اورو کې موږ باید لاسو نه زیات رنزونه کو یو بیټسمن باید سر نه تر اخري پورې باید که سیټ شي ودرېږي دلته رنز کیږي. دا ټول شی د باندې موږ پوره موږ په باس کو موږ د مخالف لوبډلې غلطه ویډیو ګورم داسې په باري کې ده چې ته سره کوم بول شروع کړې ټول نه مهم موږ اول میسج موږ دغه چې ایکسترا بنکې لکه نن چې میچ کې چې موږ یو ایکسترا موږ د غټ تاوان موږ ته نن موږ ته راک چې بیمار شو هغه نه پس بیا شپږی زمل ته ولګېدل وکټ ټو وکټ بولینګ به سره کوي اول بال او اخیری بال ته ډیر سوچو کې چې څلوریزه یا شپږیزه باید په ونه خوري څومره چې ډاټ بولینګ کې یو طرف نه ډاټ کې بل دی هم سره ډاټ کې نو دا ټول شي نه دغه په فیلډینګ کې موږ دا خبرې وسره کوو چې په شلاوري ز کرکټ د دې کې بدانه ګوري چې را د کور ډرایو لګي دا بلګي چې په هر یو ځای کې ولاړې کوم ځای کې چې کوم ځای کې چې فیلډینګ زیات کړی او تجربه پکې لري ډیر ډاډه فیلډینګ کوي چې هغه غزې ته مزان درسه ځکه خدا دغه ټولي خبرې دي چې دوی سره ډیسکس کیږي دوی سره وسره خبرې پکېږي دغه معنی وسره پلان جوړيږي بیا هم دغه پلان موږ راوړو د بیټینګ په وخت کې بیټینګ چارت ته ولګو د بالینګ په وخت کې بالینګ ولګو او د فیلډینګ په وخت کې ما فیلډینګ به ټول وسره لګو دوی باندې مکمل ټول خبرې وسره کوو بیا د لوبغاړو کاری چې دوی په میدان کې کله چې دی پوری نه وروړي بیا دوی څومره عمل پکې بیا په غلط ساورو کې بیرته موږ ورزو چې کوم زینه د مخره باندې کوم زینه کې باید موږ ځان اوس کنټرول وکړو نو کو ګورو د غنن میچ بزوې مچ یاره بدقسمتي به او خراب لوبه موږ وکړه ځکه موږ لوبه پیلله کنه د سریلانکا هیواد نه لوبه ګټل او د بنگلاديش هیواد نه ګټل زما په فکر باندې ډیرو افغانانو به دا توقع امید مو نو چې دوی نه به دغه د افغانستان ټیم به لوبه ګټي خو دنه ظاهريږي چې بهترین کرکټ د موږ لوبغاړو کو او ان شاء الله پر امید چې سیمه فائنل کې به هم خېلو به تر سره کی
پوهه محترم زه صاحب که راشو په لوبډله کې به د ځوان لوبغاړو آینده څومره ښه وینئ د صدیق اتل په شمول په ننګیال خروټي ته صدیق په ننګیال خروټي یو علم محمد غضنفر زبید اکبري د دې ترڅنګ نور هغه افغان لوبغاړي چې نوي ابدالیانو لوبډلې دې ترڅنګ ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړي تاسو راتلونکی څومره روښانه وینئ او د افغان لوبډلې به څنګه استازیتوب وکړي بهترین چانس دغه نن چې زه سکواډ نه خبر شوم ښه ده چې صدیق اتل هلته اوس په یو ورځنۍ سکواډ کې هلته دته ځای ورته ورکړ. غضنفر خو تېره لوبه کړې وه او د نه مخکې ننګیالي هم هلته کړې وه. درویش رسولي هم پکې ده. ما مخکې ویلې چې د ځوانانو دپاره همدغه فرصت ده که ته په داخلي لوبو کې په داخلي کرکټ کې ښې لوبې کوې دغسې فرصتونو نه باید فایده واخلې. نو دغه د دوی دپاره یو ډېر ښه پلیټفارم ده که دلته ته ښې لوبې کوې. صدیق اتل لنډ مثال ده 3 مسلسل میچونو کې د 50 نه زیات منډې وکړه او د هغې هغه ثمره هغه د الله تعالی ورته ورکړله. نو د ټول لوبغاړو لپاره اوس بلال سمیع چې دا اوس هغه د په سکواډ کې هلته لوبېږي د نور لوبغاړو لپاره هم یو ښه چانس ده چې دلته ښې لوبې ترسره کړي. او که پاتې شو د آینده لپاره نو آینده د دوی په خپل قابلیت پورې د خپلو مزغو پورې ده چې دوی څومره د مزغو نه کار اخلي څومره دوی هغه خپل استعداد سره انصاف کوي. چانس خو ورته ورغلی ده موقع خو ورته ورغلی ځکه خو دوی عمان ته راغلي ځکه خو دوی په خارج سفر باندې ځي. نور بیا دوی پورې اړه لري چې دوی ځان څنګه فټ ساتي د خپل خوب او د خپل د اوسېدو او د خپل د فټنس او د خپل د فیلډینګ او د خپل د بیټینګ او د خپل د هر یو شي څنګه ځان یو پروفیشنل ځان نه جوړي چې آینده کې دته په کار باندې ورسي. کرکټ بورډ ورته زمينه برابر کړې ده. نور د دوی په لاس کې ده چې سره کوم دوی لوبې کوي نو هر یو سړی به هغې مطابق باندې بیا وروسته وړاندې ځي. لکه څنګه چې تاسو د صدیق اتل یادونه وکړه نن په افغانستان کرکټ بورډ غوراوي کمیټې د بنگلاديش پر وړاندې لومړی اعلان کړ چې په صدیق اتل هم شتون لري پکې تازه یې د بلانک پرمټ ته لاره پیدا کړه او غوړه شوې ده. تاسو دې پرمټ ته راتګ څومره ښه بولئ د دې لوبي ژوند او د دې ترڅنګ کریر باندې به څومره اغیزه وکړي؟ د ما په فکر باندې د شل ورځو کرکټ نه مخکې دته د یو ورځنیو د لوبو کول ډیر ضروري او د ټیسټ کرکټ لوبول ورته ډیر ضروري. خو خوشبختانه به زه ووایم چې دغه د شل ورځې کرکټ د لومړی سره کوم چې د لوبه کې د اوږد د کرکټ لپاره ډیر یو بهترین او ډیر یو فټ لوبغاړی ده او د هغې سره په څنګ کې زه دا ویلی شم او ځان ثابت هم کړو چې د شل ورځې کرکټ کې هم که دته مسلسل موقع په لاس باندې ورغله او چانس ورته میلاو شو داسې یو لوبغاړی ده چې انشاءالله د افغانستان لپاره ډېر ښه یو راتلونکی لري او یو مکمل پیکج لوبغاړی ده. ښه خبره ده لکه څنګه چې د بنگلاديش په خلاف باندې موږ نو زه فکر کوم چې دغه رقمي زما د افغانستان په کرکټ کې ډېر کم لیدلی و چې پوره په ځان ته په ذمهوارۍ سره کوم چې د بورډ ته کتل سره کوم چې د شارټ سلیکشن سره کوم چې د ضرورت په وخت کې د سنګلې کولې کو د ضرورت په وخت کې د شپږیزې وویلې. نو زه فکر کوم چې دا د ما په یادښت باندې دغه څو کاله چې زه کوچینګ کوم یا مې دینه مخکې لوبه کړې د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې له بهترین یو نمونه نو دا هغه خبره ده چې دغسې موقع کې تا ته په لاس باندې درځي ته به ځان ثابت کړي چې کله د منې ذمهواري راغله بیا د ټیم ته میچ وګاټو نو بیا تا باندې به حساب کېدلی شي. دا مدرسې په همغه حالت او د بنگلاديش نه چې موږ لوبه وګټله یو تصویر په ټولنیزو رسنیو کې تر سترګو کېدو چې تاسې اتل ته ورغلي یاست د درناوي په خاطر مو هغې ته هغه یو د لاس سلامه ښودلې ده د سلوټ غوندې نو څنګه شیبه وه څنګه خاطره وه ستاسو په لوبه او ژوند کې؟ یقین وکړئ چې موږ په کرکټ کې خو ډېر دغسې خاطرې راغلي دي او دغسې چې هغه خپل احساسات هم هغوی نو ما ته په هغه وخت کې چې څنګه ډېره روان و او سره کوم چې د لوبه کوله او بیا ما ته تر دې نه نور د ده لپاره داسې کوم الفاظ او داسې کوم هغه نو صرف او صرف د ما په زړه کې دغه شی راغی چې یاره د ما د عسکري سلام تا په همت باندې تا په دا سوچ او فکر باندې چې یکې تنها د ځان ته د افغانستان ته بری ور په لاس کړو. نو زه فکر کوم چې هغه د ما له خوا نه هغه څه چې وو ما خپل هغه ورته تحفه کړه او هغه د سلامۍ په صورت کې وو. بالکل پوهېږم. محمد صاحب که راشو په روان په ابدالیانو په اوسنۍ لوبډلې ته که وګورو ډېر مجرب لوبغاړي هم تر سترګو کېږي. کریم جنت ته راسو درویش رسولي ته راسو قیس احمد ته راسو دوی د افغان کرکټ ملي لوبډلې سره زیات پاتې شوي دي. که د ایمرجنګ عموما ایمرجنګ ته چې موږ په کوم نظر ګورو چې هلته باید تر ډېره ځوان لوبغاړي واوسي او هغه لوبغاړي چې تازه کرکټ ته لاره پیدا کړې ملي لوبډلې ته تر څو دلته لا ډېر جوړ سي او لا دوی ښه کرکټ وکړي ملي لوبډله کې وځلیږي. ستاسو د دوی راتګ او د دوی لوبېدل په ابدالیانو ایمرجنګ لوبډله کې څنګه بولي او په کوم نظر ورته ګورئ؟ موږ دغه یو کانسپټ باید موږ د خلک د مزغونه باید وځي چې موږ ځوان خبره کوو صرف ځوانانو باندې نه کېږي چې یعنې عمر نه کم یو دی
د ځوان دا مطلب چې دته په نړیوال په ملي سطح باندې دته زیات چانس نه ورغلی او د دلته لوبه کې هغه د ځوان کرکټر مونږ وایو یعنی یو نوې کرکټر د عمر د لحاظ د موږ په موضوع کې دغه شی د چې بس اتلسونه کم یا شلونه کم یا د 21 کال عمر به ځوان او راځه او تبل د لوبه کې د تجربې ځواني به ورته وایي څوک او د دسي تجربه کار لوبغاړو لوبېدل نوي ځوانانو سره بیا یو ټیم جوړیږي که تاسو د هند ټیم وګورئ په دې کې هم ډېر داسې لوبغاړي دي چې هغوی د هند ملي لوبډلې لوبې کړي دي هغوی ډېر غټ فصل لاس کرکټ کړی ده هغوی د آی پی ایل ډېر غټ لوبغاړي دي د سریلانکا هیواد نه که تاسو وګورئ هغه کله چې کرکټ ته لاړ شي دوی په نومونو باندې کلیک کوي یا د بنگلادیش لوبډلې وګورئ نو د موږ په لوبډله کې هم دغه کسان تجربه کار لوبغاړو ته ضرورت چې هغې کې چې کریم جنت په ګراوند کې وسره دغه کیسی وسره او دغه شاهد کمالي یا نور لوبغاړي او بیا ځوان لوبغاړي سره نو یو میکس یو ټیم وي چې د ضرورت په وخت کې هغه تجربه کار لوبغاړي باید هم دغه نوي ځوان لوبغاړو ته دوی ته باید ډاډګیرنه ورته ورکړي یعنی هغه د ګراوند ماحول باید ورته اسانه کړي نو بیا هلته کې د سیمه کې یعنی دا زه نه وایم چې نن موږ یو څلور کسانو ته چې موږ نن چانس ورکړو دغه ریزلټ د سیسو دوی ته پکارو چې دغه چانس موږ ورته ورکړی وي او دوی دلته لوبه وکړو ځان ثابت کړي ځکه چې همدغه یو موقع وه نو بیا کله نه کله نتیجه دغه سیسي چې کله نه کله ډیر مکمل ته د نوي کسان وروچي نو د ځوان لوبغاړو سره سره تجربه کارو لوبغاړو شتون په دغه لیول باندې دا د ځوان لوبغاړو لپاره ډیر ښه درس او یو ډیر ښه زده کړه کولای شي بالکل بس افغان لوبډل د هر ځای په وچلیږي هم ځای سب د ابدالیان لوبډل نه علاوه د رستم اکتوبر بم په ذهن کې وی د سبا ورځ د رستم اکتوبر د په دې ورځ افغان لوبډلې پاکستان لوبډلې ته تاریخي ماته ورکړی ولس د خوخي ډیره په خطو غول منځل او دا یاد به تل په زړه کې وي په هغه ورځ څنګه وا څه خاطره تر لري او په ژوند کې به په کوم ځای کې په ذهن کې ځای لري یقینو کوي چې د موږ چې د درويشتم د اکتوبر پاکستان سره چې لوبه او بالکل پاکستان سره چې لوبه تیر نړیوال جام او خوشبختانه چې هلته زه موجود ما او مشر روزم کې دواړه سره ناستو نو په هغه سي پیچ باندې دوی چې تقریبا 283 کواتې وي کو څو منډې وي نو سره کوم چې مونږه سٹارټ واغښته نو کله کله بروزن کې ماته ویلې نو ماته په انګلیش کې براته ویل چې what do you think my let's wait نو بیرته ما دا خبر ورغله ځکه چې کله کله د سی سی خپل بدقسمتي باندې بزدارېدل مډیر اخیری کې لسو کو 15 رنزم پاتو نو ماته ویلې وای مان ریلیکس we are in good position ما ورته ویل مال نو سر بالکل I'm waiting for the last runs ځکه چې مونږ دینه مخکې پاکستان سره په 2019 کې مخیری کې بیللې و مونږ په شارجه کې ته بیللې مونږ د یو بل ځای کې ته بیللې و مونږ په ایشیا کپ کې ته بیللې په اخیری سټیج کې ته بیللې و ما let's wait for the right time I'm waiting for the last runs then I will celebrate نو هغه د سیو بیا تاسو به ویډیوګانې کتلې څومره چې لوغړی خوشاله او ټول شپه یقینو کوي چې وی هم ناستو او د سینې یا یو سات د برب کوټو ته نه وتی بیرته سحر وختي هغه د چي ځای کې موږ ټول بیرته سره راغلو او هر یو هغه کیسه کوله لکه موږ به ماشومان او موږ به واړو هغه یو ځای کې موږ یو ډراما وکړل په ټي وي باندې یا د سیو ښه شی بم چې وکړل بیرته بم هغه کیسې سره کولې حالانکه کتلې به ټولو خو یو ځای راوغښت بل ځای راوغښت بل ځای د یو سیستم او د یو ماحول سره جوړ کړو لکه بیرته هغه سحر کې لکه بیرته چې په میچ کې د لګیو نو الفاظ نو او په دې معنی زه فکر کوم چې دغه د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې دغه یو ماته و چې په دې معنی به ټول افغانان په دې معنی فخر کوي ټول افغانان به ویاړي لوغاړي به ویاړي او زه فکر کوم چې هلته په هند کې به چې څومره دغه لوبل ته وستایل سول او څنګه چې هلته وسو نو زه الفاظ نه لرم یو دغه لوب او یو د موږ د 19 کلونو لوبه چې په 2022 کې چې موږ سریلانکا نه وګټله نو د ما د کرکټ هغه دوه بهترین لوبي تر اوسه پورې خدای دی وکي چې نور هم دغه ټیمونو سره د موږ لوبي راشي او دغه سره وګټو او بیا خوشحالي سره ولمنځو مننه کور مدار مزه سب افغان لوبډله لکه څنګه چې د لیګ په تیرو 2 کلونو ته کوم راشي دا وس وخت کې په کوم ځای کې ویني افغان لوبډله په ډیر کم وخت کې ډیر غټ کرکټ وکړ او مینوال ډیر ورته خوښتي چې افغان لوبډله ښه کارګردګي تر سره کوي او لوبي ژوند د دومره روان کړی ده دلته کډیر افراط نه کار ونه خلم زه یو خبره زکوي شم چې نور باید منګه ایز ا بورډ او منګه لوبغاړي او منګه روزون کې ټول باید دا سوچ او دا فکر مونږ کو چې مونږ التلاړو او تجربه هم تر لاسه کړل او زده کړم وکړل دا بهانه نور باید ختم کوم په خپل کرکټ کې باید
موږ داسې یو پوزیشن کې یو چې موږ هر یو لوبډلې سره مخامخ کیږو باید ښې لوبې ترسره کړو. دویم د مال افغانانو نه هم نور دغه توقع ده چې د افغانستان ټیم ته یا د نور سطح باندې د کرکټ مینوال نه دغه توقع ده چې دوی د افغانستان په باره کې وایي چې نه دغه نه خو نشو ګټلی موږ. نو دغه دا دوه خبرې به زه وکړم، نو دې نه نور تاسې خپل هغه د موږ د ټیم پوزیشن کې راواخلئ چې په کوم حالاتو کې. خو زه یو خبره اوس کولی شم، لنډ مثال یې دلته په ایمرجنګ کپ کې هم ده چې موږ د سریلانکا ایمرجنګ ته ماتې ورکوو، موږ چې د بنگلاديش ایمرجنګ ته ماتې ورکوو، نو انشاءالله په راتلونکي کې دغه سیمی فاینل او فاینل پورې هم انشاءالله که خدای کول شته دي، نو چې موږ داسې ټیمونو ته ماتې ورکوو دې دغه معنا ده چې په راتلونکي کې هم د موږ هغه د کرکټ لړۍ او د کرکټ آینده ډېره روښانه ده. خور مودانه مزدی صاحب، بس نو په افغان اتلان دي هر ځای وځلیږي. مننه چې وخت مو راکړ او راسره وئ. کور مودان خوشحاله اوسئ. مننه. له موږ سره د افغان ابدالیانو لوبډلې د توپوهنې د برخې روزونکی رئیس حمزه صاحب شتون درلود چې تاسو ته د روان ایشیا کپ په لوبو د ترڅنګ د لوبغاړو په کارکردګۍ او په پای کې د 23 اکتوبر تاریخي ورځ باندې وغږېد. تاسو له موږ سره اوسئ، موږ به هر وخت د PCN په کراو پر وخت معلومات او ځانګړي تبصرې خپروو.